السلام علیکم. زمونږ د افغان ټلویزیون د ادب کور پروګرام کتونکو تاسو سره د یوې وقفې نه پس بیا ملاقات کیږي. د یوې وقفې نه مراد دا دی چې ډیره موده وشوه چې زمونږ د ادب کور دویمه برخه ختمه شوې وه او دریم سیزن ته مونږ په انتظار وو. نو د دریم سیزن د ړومبۍ ناستې د ړومبي بحث د ړومبي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو ته پته ده چې زمونږ د ادب کور دوه برخې داسې شوي دي چې د هغې فارمیټ د هغې جوړښت او د هغې طریقې کار بدل و. هغه داسې و چې په ړومبۍ برخه کې هم او په دویمه برخه کې هم ډاکټر شهاب عزیز ارمان به د پروګرام کوربه و او د هغه د پوښتنو جوابونه به ما ورکول، د یو انالیست په طور واخلي، د تجزیه نګار په طور واخلي. نو په هغه جوابونو کې به زما خبرې د شهاب د سوالونو پسې روانې وي. مونږ د ادب کور په دې دریمه برخه کې د یو نوي شکل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د ادب کور د دریمه برخه چې ده دې کې زموږ طریقه کار دا دی چې په دې کې کوربه هم نشته، سوالونه هم نشته او موضوعات هم داسې دي چې زموږ د هر پروګرام دپاره به یوه موضوع وي چې په هغې کې د سوالونو ضرورت نشته. یوه موضوع به وي، ټولې خبرې به په هغه موضوع کېږي او په هغې کې به سوال جواب نه وي. مسلسل به مونږ روان یو، دغه موضوع به روښانه کوو. د دې موضوعاتو د تقسیم دپاره چې زمونږ کومه منصوبه وه، کوم د بحث مباحثې او مشورې نه پس کومه نتیجه وه، هغه دا ده چې مونږ د ادب کور دریمه برخه داسې وکړو چې د ادب سره تړلي کوم موضوعات، د ادب سره تړلي کومې مسلې، د ادب سره تړلې کمې کشالې زمونږ په بحثونو کې روانې دي، په هغې دې مونږ په یو ځان له پروګرام وکړو. د موضوعات او د مسلې او د کشالې د ټکو نه زما مراد دی چې نور ټولنیز علوم، نور فنون لطیفه، نور ښکلي هنرونه هم د ادب سره څه تعلق لري. خصوصا زمونږ ټولنیز علوم او ځینې نور علوم چې تاسو ورته فطري علوم هم ویلی شئ، خو زما مقصد دی چې ساینسز او آرټس یا سوشل ساینسز یا ادب او د هغې سره تړلې ښکلي هنرونه دا ټول چې دی یو بل سره تړلي دي. اوس د دریم سیزن دپاره مونږه طریقه دا جوړه کړې ده چې یوه موضوع به راخلو او د ادب سره رشته هغه به مونږ لټوو، په هغې به خبرې کوو او هغه موضوعات سوشل ساینسز نه هم کیدی شي او د فاین آرټس یا د ښکلو هنرونو نه هم کیدی شي، ټولنیز علومو هم کیدی شي او دغه شان به هم هغه موضوع روښانه کوو چې کومه موضوع د ادب سره موږ تړو او د هغې هغه نسبت، د هغې تړون، د هغې رشته، د هغې ضرورت، د هغې اهمیت دغه موږ واضح کول غواړو. په دغه پروګرامونو کې به یوه موضوع چې کوم موږ راخلو د ادب سره رشته او تعلق او تړون موږ څرګندوو. هغه داسې کیدی شي چې ادب او ژوند، ادب او مقصد، ادب او ټولنه یا معاشره، ادب او نفسیات، ادب او جمالیات، ادب او فلسفه، ادب او تصوف او ادب سره نورې تړلې بله خبرې چې هغه یوه موضوع ځان له یا خو سماجي علومو کې راځي، ټولنیز علومو کې راځي، یا د فاین آرټس یا د ښکلو هنرونو یوه برخه ده خو ادب سره تعلق دی. نو زمونږ کوشش به دی چې دغه یو موضوع د ادب سره د تعلق په تناظر کې، د ادب سره د تړون او د رشتې په تناظر کې مونږ هغه روښانه کړو او دغه شانتې نوي پروګرام ته بیا مونږ د نوي موضوع سره راځو. زمونږ د نننۍ ناستې چې کومه موضوع ده، د ننني پروګرام چې کومه موضوع ده، هغه مونږ اخیستې ده ادب او ژوند. او دا مو د ړومبي پروګرام لپاره ځکه اخیستې ده چې ژوند چې دی هغه کلي دی، ژوند اجتماعي دی، ژوند یو داسې څیز دی چې د هغې بله ډېر اړخونه دي او یو اړخ یې په ټولنیزو علومو کې هم تقسیم دی، په فطري علومو کې هم تقسیم دی، په ښکلو هنرونو کې هم تقسیم دی. نو ژوند چې دی د ډېرو علومو فنونو مجموعه ده. ژوند سره د ډېرو علومو فنونو تعلق دی. ځکه مونږ نننۍ دا ړومبۍ ناسته چې د ادب کور د دریم سیزن ړومبۍ ناسته ده،
دا ځکه مونږ په ادب او ژوند کوو. مونږ ته پته ده چې په ژوند کې فلسفه هم شته، په ژوند کې مذهب هم شته، په ژوند کې نفسیات هم شته، په ژوند کې ټولنه یا عمرانیات هم شته، په ژوند کې بلا ډېرې نورې خبرې دي چې هغه د یو سماجي علوم ترجماني کوي. خو ژوند په خپله هم د ادب سره په یو خپل اجتماعي رنګ په ټولنیز شکل هم د ادب سره یو ډېر نږدې تعلق لري. ځکه مونږ دا ړومبی ناسته د دریم سیزن دغه اجتماعي شعور، دغه کلي حیثیت د ژوند او بیا د ادب سره د هغې تعلق په هغې مونږ خبره کوو. او ښکاره خبره ده چې زمونږ را روانې ناستې، را روان پروګرامونه، بحث مباحثې به بیا هم د دې ژوند د یو جز سره د ادب په تعلق وي. کله به موږ د ژوند نه نفسیات راخلو او موږ به خبره کوو چې د ادب سره څه تعلق دی. کله به موږ د ژوند نه جمالیات راخلو، کله به فلسفه راخلو، کله به مذهب راخلو، کله به رومان راخلو، کله به معاشره راخلو، کله به بل یو موضوع چې هغه د ټولنیزو علومو، د فطري علومو، د ښکلو هنرونو به ځان له هم برخه وي، خو د ژوند به هم برخه وي. نو بیا به موږ اجزاو ته ځو. نن موږ په اجزاو خبره نه کوو. نن موږ د ژوند د ادب سره کلي تعلق څه دی، اجتماعي تعلق څه دی. او موږ چې کله خبره کوو چې ادب او ژوند، نو موږ به خبره کوو چې د ژوند په کم اړخ کې د ادب ضرورت دی، د ژوند کم اړخ دی چې ادب هغه خپله برخه جوړوي. او ځکه موږ موضوع یې ده ادب او ژوند. نو ړومبی خبرې ته راځو، بلکې د ړومبی خبرې ته د راتلو نه مخکې به زه دا تمهیدي بحث لږ نور هم اوږد کړم او بیا به موږ د خپل ننني پروګرام چې کوم اصلي موضوع ده ادب او ژوند، نو په هغې کې به بیا موږ یو دوه اړخونه روښانه کړو د دې خپل پروګرام په ذریعه. زه چې دا ویل غواړم چې دا تمهیدي بحث به لږ نور هم اوږد کړو، نو د هغې نه زما مراد دا دی چې د ژوند تفصیلات ډېر زیات دي او د ژوند تعلق چې دی د ادب نه علاوه نورو ډېرو څیزونو سره دی. بیا موږ دا هم ویلی شو چې د ادب تعلق هم د ژوند نه علاوه ډېرو څیزونو سره دی. نو ښکاره خبره ده چې په یوه ناسته کې یا په یو پروګرام کې د ژوند او د ادب دغه تعلق او تړون چې دی دا روښانه کېدی هم نشي. خو موږ کوشش کوو چې محض اشاري وکړو چې غټو خبرو ته موږ متوجه شو چې د ادب او ژوند چې دی د دې ضرورت څه دی، د دې اهمیت څه دی، د دې خپلو کې رشته څه ده، د دې خپلو کې تعلق څه دی په مجموعي حیثیت. موږ که په ژوند کې سیاست وینو، موږ که په ژوند کې رومانیت وینو، موږ که په ژوند کې مقصدیت وینو، موږ که په ژوند کې بل کم اړخ وینو، خو ادب چې دی هغه د دې ترجمان دی. نو ځکه د ادب او د ژوند د تعلق چې دی دا پرې کېدونکی هم نه دی. او ورسره یوه بله خاص خبره چې کله نه انسان قلم په لاس کې اخیستی دی او ادب یې تخلیق کول شروع کړي دي، نو د ړومبۍ ورځې نه د هغه د قلم او د هغه د ادب تعلق چې دی د ژوند سره پاتې شوی دی. ځکه چې انسان ژوند کوي، انسان د ژوند مشاهده کوي او ادب چې دی هم د دغه مشاهداتو ترجمانی ده، هم د دغو انساني لیدلو کتلو حالاتو او هم د دغه انساني پوهې او شعور چې د ټولنې نه اخیستی دی د هغې ترجمانی ده. یعنې زه به په دې موقع د ساحر لودیانوي یو شعر هم ویم چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ادب دغه کار کوي. ادب ګوري چې د ژوند د کم اړخ مشاهده یو ادیب کوي، هغه واپس کوي د خپل تخیل سره، د خپل تفکر سره، د خپل فني ریاضت سره، د خپل اسلوب سره او دغه د ژوند اړخ ته ښکلا ورکولو سره همدغه مشاهدات واپس کوي. خو ادیب یې چې واپس کوي نو په ښکلي انداز یې واپس کوي. هغه سره ژبه وي، هغه سره تخیل وي، هغه سره فن وي، هنر وي، نو هغه ژوند ښکلی کوي. او د ژوند سره د نورو طبقو هم تعلق کېدی شي، د سیاستدانو هم کېدی شي، خو هغه سره د ادیب غوندې وسیله نشته. د مذهبي سکالر هم کېدی شي، خو هغه سره د ادیب غوندې ژبه نشته.
د ادیب غوندې الفاظ نشته، د ادیب غوندې فني ټیکنیک نشته د اظهار. همدغه ژوند دی چې مونږ د ځینې نورو طبقو یا د فلاسفر یا د ساینسدان یا د ځینې نورو طبقو په فکر کې او په تحقیق کې او په څېړنه کې وینو، خو هغه سره د ادیب غوندې انداز، اسلوب، ژبه، فن، ټیکنیک، هنر هغه سره نشته. د دې مطلب دا دی چې د ژوند سره تعلق خو د هرې طبقې دی، خو کومې طبقې چې ژوند ښکلی کړی دی، کومې طبقې چې ژوند په ښایسته انداز تشریح کړی دی، کومې طبقې چې د مشاهداتو ژورتیا په فني اسلوب کې ځای کړې ده، هغه طبقه د ادیب ده، هغه د لیکوال ده، هغه د شاعر ده، هغه د ډرامه لیکونکي ده، هغه د افسانه نګار ده، او هغه د ادب د نورو څانګو سره تعلق لرونکي لیکوال ده یا لیکونکي ده. ځکه موږ وایو چې که د ادب او ژوند خبره کیږي نو ژوند سره به نور طبقې هم خپل ځان تړي، خپله خبره به کوي، خو اول متوجه کېدل دې ته پکار دي چې ادیب ژوند ته په کم نظر ګوري او ادیب د ژوند او د ادب رشته څنګه تړي، د هغې تعلق څنګه ساتي. او په دې کې پکار ده چې زه دا خبره واضحه کړم چې ادب دی څه شی. نو د دې خبرې د وضاحت نه پس به بیا زه راځم دې ته چې د ادب او د ژوند تعلق څه دی. په ژوند خو مونږ خبره وکړه چې انسان په دې ځمکه، په دې ټولنه د مختلفو مراحلو نه راتیر دی او په مختلفو تاریخي مراحلو کې په تسلسل سره د خپل ماحول مشاهده کړې ده، د هغه مشاهدې نه معلومات اخیستي دي، د هغې نه زده کړه کړې ده، هغې کې د حواسو په لاره ځینې څیزونه د ذات برخه جوړه شوې ده او د وخت په وخت شوي دي. د نن 15,000 کاله مخکې انسان هم مشاهده کوله، خو د مشاهدې سطحه د هغه محدوده وه. ورپسې 1000 کاله بعد هم انسان د خپل ګرد و پیش مشاهده کوله او ورپسې تر ننه پورې انسان په هر دور کې د خپل ماحول شاهد پاتې شوی دی او همدغه مشاهدات هغه په تحریر کې، په لیک کې، په وینا کې، په خپل ځانګړي اسلوب کې وړاندې کړي دي. نو د دې مطلب دا دی چې د ادیب د ژوند نه بلتون په هیڅ طور، په هیڅ طریقه ممکن نه دی. خو د ادیب چې کوم ادب تخلیق کوي دا ادب مونږ وایو ستا. ادب چې دی په خپلو لغوي معنو کې خو چې د ادب کومه معنی ده نو هغه دا ده چې احترام ورکول، عزت ورکول، ملمستیا کول. خو لغوي معنی نه پس د یو معنی ده چې هغه لیک، هغه تحریر، هغه اظهار چې په هغې کې معاشره درنه شي، د معاشرې اخلاقي معیار اوچت شي، د معاشرې ټولنیز ژوند چې دی هغه ښایسته شي، په ژوند کې حسن او جمال چرته دی هغه په لفظونو کې او په لیکونو کې راشي. نو موږ ادب دغې ته وایو. که موږ د انګریزي ټکي لټریچر اخلو نو د لټریچر چې کومه لغوي معنی ده نو په هغې کې خو هر لیکلی څیز ادب دی. ځکه چې لټریچر ټکی چې دی دا د لیټرا نه دی او لیټرا په یوناني کې وایي لیکلي څیز ته، یوناني ژبه کې. نو د یوناني د لیټرا نه پس لیټر په انګریزي کې جوړ شوی دی، یعنی لیک ته وایي لیټر، او د لیټر نه لټریچر جوړ شوی دی چې هر تحریر چې دی هغه ادب دی. خو دا په لغوي معنا کې، په اصطلاحي معنا کې خو هر تحریر ادب نه دی. ادب صرف هغه تحریر یا هغه اظهار دی چې په هغې کې د انسان داخل شامل وي، په هغې کې د انسان فکر، خیال، تخیل، جذبات، احساسات شامل وي. هغه د خپل فکر، خیال او احساسات او جذباتو په ذریعه د خپل اظهار سلیقه ښایسته کولی شي، خپل لفظونه ښایسته کولی شي، خپل اظهار مؤثر جوړولی شي. نو اصل کې خو ادب هغه دی. نو موږ چې د ادب او ژوند کومه رشته لټو نو په هغې کې به موږ د دغه ادب خبره کوو. هر لیکلي ادب یا هر لیکلي څیز سره، تحریر سره زموږ کار نشته. یعنې که چا په میډیسن لیکونه کړي نو هغه ادب نه دی، که چا په انجینیرینګ لیکونه کړي نو هغه لیکلی څیز دی، په لغوي معنا کې لیټریچر دی، خو په اصطلاحي معنا کې هغه ادب نه دی. او که چا داسې په نورو اړخونو. ادب هغه دی چې هغې کې د انسان داخلیت شامل دی، دغه جذبات شامل دي، هغه په درد او تکلیف او په ټولنیز شعور اظهار کولو باندې، څرګندولو باندې قدرت لري، هغه سره لفظونه شته. موږ به د دغه ادب او د ژوند تعلق ګورو، رشته ګورو،
لټون به کوو چې د دغه ادب او د ژوند څه رشته ده په را روانه برخه کې په دې خبره کوو.